الله دین ته ځان قرباني کړی دي. قسم دې کوم یو وخت دا خاص کړی دي چې الله ډیر ژوند راکړي. قسم دې کوم کړی دا وایم چې الله در کوم وخت ژوند راکړي د غیرت ژوند را نصیب کړي. الله چې کوم وخت مرګ راکړي الله د شهادت مرګ راکړي. قسم دې مې الله په ذات بیا درته وایم په قسمو مې خبر څه قدر توکل چې تاسو به فکر شي دې پر ځان دیری یا قسم دې اول ورځ مې شیخ تاسو مول کې درنه نه دا تصور کړی دي چې دې مدرسې وزم چې برته دې ژوند دی راځي په دې نه ژوند پر دنیا نه کوم چې د ژوند دی ګرځي. هر مسلمان باید چې داسې ژوند د هر مسلمان ژوند ته نن خطر دی. ابینانګو بیا غیرت پرېږده چې د هر چا سره سر سوري هغه مشوره وه چې سړی په دین خوا به وي نن به د هر منټو سکینج د خطر سره مخامخ. قسم دې د الله په ذات وي که زه په دې پوه سم چې یو منټ بعد دلته ماته لاندې دلته میل پروتې پټاویږي که زه دا خبره پرېږدم بیا نه پټاویږي. قسم دې د الله په ذات وي چې دا یو منټ لا پرېږدم الله دې نه پټو دا مې د الله سره وعده کړې ده. ډېر زمري پر دا دین تللي دي پر دا دین به ډېر شهیدان او انسانان ورکوو د غو نه به نور څه ورکوو خو دا به وروسته خلکو ته پاتېږي. زموږ مشرانو در موږ رسول دي زموږ وظیفه ده په دغه غاړه کې مو تړلې ده. د الله رسول راته وایي تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله. علم مه پټوئ د الله رسول وایي په علم کې خاین د دنیا د خاین بد دی د دنیا خاین منافق دی د علم خاین در هغه سخت منافق دی. الله په ذات بیا در تمام د جمعې ورځ ده. قسم دې د الله په ذات وي چې دغه داعشان په جهنم کې د ټولو کافرانو بدترین ځای ذلیل ځای دی. دا زه نه وایم د الله رسول وایي د ابن ماجه حدیث دی رسول الله سلام وایي دا به په دوزخ کې سپي وي سپي دا د دوزخ سپي دي پر دنیا ګرځي دا پنځپیریان وابیان سلفیان بریلویان دا ټول یادوم دغه د داعش په ډله چې ننوتل دا ټول دوزخ سپي دي.